الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، د عقایدو د درسونو په سلسله کې نن 14 درس دی. د الله جل شانه صفاتو ته ځانګړی دی. د الله جل جلاله صفات دا دوه ډوله دي. مومن مسلمان ته پکار ده چې دغه ډولونه زده کړي. اول سلبي صفتونه دي، دویم ثبوتي صفتونه دي. سلبي صفتونه د هغه صفتونو څخه عبارت دي چې الله جل جلاله لره ثابت دي او بندگانو ته د اضافت پرته ثابتول روان نه دي، لکه رحمان، رحیم، صمد او داسې نور. هغه بندگان په موصوفیږي چې اضافت یې وسي، لکه عبدالرحمن. داسې نسي ویلی چې رحمان رحیم، بلکې ویلی سي عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالصمد. البته په تاوای هندیه یو مسله را نقل کړې ده، وای رحمان لفظ که څوک بدون الف لام ووایي، لکه رحمان بابا چې اکثره ځایونه خپل ځان په رحمان یاد کړی دي، وای زه رحمان حلقه به گوش د حل علیم یم، او بل ځای هم رحمان یاد کړی دي، جایز دي. او که سره د الف لام وي بیا نه دی جایز. حاصل خلاصه ده چې دغه د الله صفتونه دي، د دې سره به عبد ورسره یي، دغسې یوازې نسي یادولی. دوهم ډول ثبوتي صفتونه دي. د هغه صفتو څخه عبارت دي چې د الله جل جلاله پرته بندگان هم په موصوف کېدلی شي، لکه قدیم، کلام او داسې نور. او دا خبره دې هم یاد وي چې د الله جل شانه ټول صفتونه بیا پر 3 ډوله دي. لومړی ذاتي صفتونه دي، دوهم فعلي صفتونه دي، او دریم متشابه صفتونه دي. ذاتي صفتونه د هغه صفتو څخه عبارت دي چې الله جل جلاله لره ثابت دي او په ضد یې نه موصوفیږي. دا د الله جل جلاله ذاتي صفتونه دي. او دوهم ډول فعلي صفتونه دي. د هغه صفتو څخه عبارت دي چې الله جل جلاله لره ثابت دي او د هغو صفتونو په ضد هم موصوفیږي، لکه احیاء یعنې ژوند کول. د الله جل جلاله فعلي صفت دی. او وبخښئ، دغه د الله جل شانه د ذاتي صفتو مثال مینه کوي بیان. ذاتي صفتونه هغه صفتونه دي چې الله جل جلاله لره ثابت دي او په ضد یې الله جل شانه نه موصوفیږي، لکه علم چې د الله جل شانه ذاتي صفت دی، الله جل جلاله لره ثابت دی او ضد یې ناپوهي ده، الله جل جلاله لره نه ثابتیږي. فعلي صفتونه د هغه صفتو څخه عبارت دي چې الله جل جلاله لره ثابت دي او په ضد باندې هم الله جل شانه موصوفیږي، لکه احیاء ژوند کول د الله جل شانه فعلي صفت دی، الله جل جلاله لره ثابت دی او په ضد یې چې د مرګ ورکولو څخه عبارت دی هم موصوفیږي. یعنې الله جل شانه مختار دی چې څوک ژوندی کوي او څوک وژني. یو لږ تفصیلي خبره به پر دې صفاتو باندې نور هم وکړو. د الله جل شانه ذاتي صفتونه ځینې په لاندې ډول دي. لومړی حیات دی. حیات معنا ژوند ورکول. الله جل شانه تل تر تله ژوندی دی او ضد یې مرګ دی. الله جل جلاله هیڅکله الله جل جلاله لره هیڅکله مړینه یعنی مړ کېدل دا نه راځي، مرګ الله ته نه راځي، ځکه الله جل شانه فرمایي الله لا اله الا هو الحي القيوم. ترجمه یې دا ده، الله ثابت دی، نسته هیڅ لایق د عبادت
مګر دی یعنی الله جل شانه دی. ژوندی دی، انتظام کوونکی د عالم دی. دوهم ذاتی صفت قدرت دی. قدرت معنا توان او طاقت. توان او طاقت الله جل شانه لره ثابت دی او ضد یې ناتوانی ده. الله جل جلاله لره هیڅ کله ناتوانی ممکنه نه ده، ځکه الله جل شانه فرمایي وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ترجمه یې دا ده الله جل شانه ناتوانه نه دی. الله هیڅ داسې شی نسته چې الله جل شانه دې ناتوانه کړي. داسې شی نسته، نه دا شی په اسمانو کې سته او نه دا شی په مځکه کې سته. بېشکه الله جل شانه پوره علم لرونکی او پوره توانا دی. دریم ذاتي صفت الله جل شانه علم دی. علم معنا پوهه. الله جل شانه پر هر شي باندې علم لري او هیڅ شی د الله جل شانه د علم له دایرې څخه وتلی نه دی او ضد یې ناپوهي ده. الله جل شانه لره هیڅ کله ناپوهي شونې نه ده، ځکه الله جل شانه فرمایي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ندی محمد صلی الله علیه وسلم پلار د نارینهو څخه ستاسو، مګر د الله جل شانه رسول دی او اخیر د پیغمبرانو دی او الله جل شانه پر هر شي باندې ښه عالم دی. څلورم ذاتي صفت د الله جل شانه کلام دی. کلام معنا خبرې کول. الله جل شانه خبرې کوونکی دی. په ازلی او قدیم کلام سره ضد یې ګونګوالی دی. الله جل شانه لره هیڅ کله ګونګوالی ممکن نه دی، ځکه الله جل شانه فرمایي وکلم الله موسی تکلیما، یعنی الله جل شانه د موسی علیه السلام سره خبرې وکړه. پنځم ذاتي صفت سمع یعنی اوریدل دی. سمع معنا اوریدل. الله جل شانه ټول اوازونه په ازلی سمع سره اوري. ضد یې کوڼوالی دی. الله جل شانه لره هیڅ کله کوڼوالی شونی نه دی، ځکه الله جل شانه فرمایي والله سمیع علیم، یعنی الله جل شانه زیات لیدونکی او زیات پوه دی، زیات علم لرونکی دی. شپږم ذاتي صفت بصر دی. بصر معنا لیدل. الله جل شانه ټول شیان ویني. هیڅ شی د الله جل شانه څخه پټ نه دی. ضد یې ړوندوالی دی. الله جل شانه هیڅ کله الله جل شانه لره هیڅ کله ړوندوالی ممکن نه دی، ځکه الله جل شانه فرمایي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. یعنی الله جل شانه هغه ذات دی چې تاسې پیدا کړي یاست. ځینې ستاسو څخه کافر او ځینې ستاسو څخه مؤمن دي او الله جل شانه پر هغو کړنو چې تاسو یې کوئ ښه خبر دی. اووم ذاتي صفت اراده ده. اراده معنا قصد او اختیار. الله جل شانه د هر شي اختیار لري او د هر شي قصد کولی شي. ضد یې بې اختیاري ده. الله جل شانه لره هیڅ کله بې اختیاري ممکنه نه ده، ځکه الله جل شانه فرمایي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یقینا الله جل شانه چې اراده وکړي نو ورته ووایي موجود څه موجودیږي. اتم ذاتي صفت قدم دی. قدم معنا دومره پخوانی چې لومړی نیټه یې نسته. ضد یې نویوالی دی. الله جل شانه الله جل جلاله قدیم ذات دی. هیڅ کله د نویوالي په صفت نه موصوف کیږي، لکه چې الله جل شانه فرمایي هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
الله جل شانه هغه ذات دی، لومړنی دی، وروستنی دی، ښکاره دی او پټ دی او پر هر شي باندې علم لري. د الله جل شانه نه هم ذاتي صفت وحدت دی. وحدت معنا یووالی. الله جل شانه یو دی. هیڅ کله د وحدت په ضد چې ډیروالی دی نه موصوفیږي. ځکه الله جل شانه فرمایي قل هو الله احد. قل ووایه هو شان دا دی الله احد، الله جل شانه یو دی. د الله جل شانه فعلی صفتونه لکه مخکې چې مو وویل فعلی صفتونه هغه صفتونه دي چې الله جل شانه لره ثابت دي او ضد یې هم الله جل شانه لره ثابتېدلی سي. د مثال په ډول تخلیق معنا پیدا کول. الله جل شانه خالق دی او الله جل شانه پیدا کولای سي او ضد یې نه پیدا کول. الله جل شانه توان او اختیار لري چې پیدا کول وکړي او هم اختیار لري چې پیدا کول ونه کړي. لکه چې الله جل شانه فرمایي وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله جل شانه هر شی پیدا کړی دی او الله جل شانه پر هر شی باندې ښه پوه دی. همدا ډول بل صفت د الله جل شانه ترزیق دی. ترزیق معنا رزق او روزی ورکول. الله جل شانه رزق ورکونکی دی او ضد یې رزق نه ورکول دی. الله جل شانه قدرت لري چې چاته روزی ورکړي او چاته ورنه کړي. همدا ډول احیا دا د الله ذاتي فعلی صفت دی، معنا ژوند ورکول، ضد یې مرګ دی. الله توان لري چې چاته ژوند ورکړي او چاته مرګ ورکړي. همدا ډول اعزاز معنا عزت ورکول. الله عز وجل چاته عزت ورکړي، ضد یې ذلت ورکول دی. چاته چې بیا خوښه سي ذلت ورکړي. همدا ډول ابداع معنا بې له مادې د یو شي پیدا کول. الله جل شانه قادر دی چې یو شی بلا مادې پیدا کړي، یو شی د مادې څخه پیدا کړي، یو شی پیدا نه کړي. او دریم قسم یې متشابه صفتونه دي و هغه صفتو ته ویل کیږي چې په قرآن کې و الله جل شانه ته ثابت سوي دي، لکه ید، وجه، ساق او داسې نور. د ید ظاهري معنا د لاس، د وجه ظاهري معنا د مخ، د ساق ظاهري معنا د پونډۍ. د دې نسبت چې الله ته وسي لکه په قرآن کې چې سوي دي. په دې اړه زموږ عقیده دا ده چې ایمان پرې لرو چې دا د الله جل شانه صفتونه دي. معنا یې و الله ته پرېږدو او دې صفتو ته ځکه متشابه صفتونه ویل کیږي چې په ښکاره معنا و الله ته نه ثابتېږي. یوازې به ایمان پر راوړو، تعویل به یې نه کوو، فقط او فقط دا وایو چې دا الله په قرآن کې یاد کړي دي، نسبت یې و الله ته سوی دی، موږ یې هم الله ته ثابتو. دا چې څنګه په دې باندې الله ښه پوهېږي. د انسان تر فکر خبره لوړه ده. تر دې ځایه پورې د ایمان د صفتونو څخه لومړی صفت چې یو اندازه تفصیل پکښې و هغه خلاص و. په راتلونکي درس کې به انشاءالله دوم، دریم او داسې نور څلرم، پنځم صفتونه د الله جل شانه تر بحث لاندې نیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.